ډېر پخوا وخت کې د لوړو غرونو په منځ کې یو ډېر ښکلی او آرام کلی و. د دې کلي خلک ساده، مهربان او محنتي وو، په خوشحالۍ سره خپل ژوند تېراوه. په همدې کلي کې یو سړی له خپلې وړې لور سره اوسېده چې نوم یې ګلمکې و. ګلمکې ډېره معصومه، مهربان او خوږه نجلۍ وه. د هغې مور له ډېرو کلونو مخکې وفات شوې وه، نو هغه یوازې د خپل پلار سره اوسېده. ګلمکې به هره ورځ له خپل پلار سره غرونو ته تله، هلته به یې وزې څرولې او دواړه به په خوښۍ او مینه خپل وخت تېراوه. د دوی ژوند ساده و، خو ډېر آرام او خوشحال و. خو وخت تېر شو، د ګلمکې پلار په زړه کې اندېښنه پیدا شوه. هغه فکر وکړ، زما لور یوازې ده، که زه نه وم نو څوک به د هغې خیال ساتي. همدې فکر هغه دې ته اړ کړ چې دوهم واده وکړي. په لومړیو ورځو کې هر څه ښه و. ګلمکې هیله لرله چې شاید نوې مور به ورسره مینه وکړي، خو دا خوشحالي ډېره ژر پای ته ورسېده. ورو ورو د هغې سوتېلې مور رویه بدله شوه. هغه به په کوچنیو کارونو هم غوسه کېده او ګلمکې ته به یې سختې خبرې کولې. څو ورځې وروسته د ګلمکې پلار سخت ناروغ شو او لږ وخت وروسته وفات شو. دا د ګلمکې لپاره تر ټولو لویه غمیزه وه. هغې خپل یوازینی ملاتړ له لاسه ورکړ. له دې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. سوتېلې مور به پرې ډېر کارونه کول، به یې وهله او حتی به یې وچه ډوډۍ ورکوله او ویل به یې دا واخله او غرونو ته لاړه شه، وزې وسروه. ګلمکې به هره ورځ یوازې غرونو ته تله، هلته به یې وچه ډوډۍ خوړله او په خاموشۍ سره به یې ژړل. د هغې زړه له درد او غم نه ډک و. یوه ورځ کله چې هغه د غرونو په سر ناسته وه او خپله وچه ډوډۍ یې خوړله، یو سپین ږیری بابا ورنږدې شو او ویې ویل، لورې، زه ډېر وږی یم، که لږ څه خواړه راکړې. که څه هم ګلمکې خپله موږې وه، خو هغې خپله ډوډۍ له زړه نه هغه بابا ته ورکړه. بابا موسکی شو، له هغې نه ولاړ. ګلمکې بېرته کور ته راغله، خو د هغې ژوند هماغسې سخت پاتې شو. یو وخت داسې هم راغی چې سوتېلې مور یې نور هم ظالمانه شوه او ویې ویل، زه نور تا نشم ساتلی، له کوره وځه. ګلمکې له کوره وشړل شوه. هغه په ژړا ژړا غرونو ته لاړه، هلته په یوه ډبره کښېناسته او فکر یې کاوه، اوس زه چېرته لاړه شم؟ زما څوک نشته. په همدې وخت کې هماغه سپین ږیری بابا بیا راښکاره شو. هغه له ګلمکې وپوښتل، ولې ژاړې لورې؟ ګلمکې خپل ټول درد ورته بیان کړ. بابا په مهربانۍ ویل، راځه، زه به تا یو داسې ځای ته بوځم چې هلته به ستا ژوند بدل شي. ګلمکې د هغه سره روانه شوه او ډېر ژر هغوی د یو لوی محل مخې ته ورسېدل. ګلمکې حیرانه شوه او ویې ویل، زه چېرته راغلم؟ بابا هغه دننه یو خونې ته بوتله، هلته د بادشاه یوه لور شهزادګۍ ناروغه پرته وه. بابا ویل، دا د بادشاه لور ده، که ته د دې خدمت وکړې شاید ښه شي. ګلمکې په خوښۍ ویل، زه به له زړه نه د دې خدمت وکړم. هغې ورځ او شپه د شهزادګۍ خدمت کاوه، له هغې سره به یې خبرې کولې او هڅه یې کوله چې هغه خوشحاله کړي. ورو ورو شهزادګۍ ښه شوه. هغې ګلمکې ته په مینه ویل، له نن نه ته زما خور یې. له هغې ورځې وروسته ګلمکې د شهزادګۍ په شان ژوند پیل کړ. هغې ته عزت، مینه او خوشحالي ترلاسه شوه، کوم چې هغې هېڅکله نه وه لیدلې. دواړه نجونې لکه خویندې په مینه او خوشحالۍ ژوند کاوه. بل لور ته د ګلمکې سوتېلې مور په غریبۍ کې ولوېده. د هغې ژوند له ستونزو ډک شو او هره ورځ به یې ژړل. هغې ته خپل ظلمونه یادېدل او پښیمانه کېده. خو ګلمکې هغه اوس په عزت، مینه او خوشحالۍ ژوند کاوه. د کیسې سبق: الله تعالی د هر انسان نیکي او صبر نه هېروي. څوک چې په سختیو کې هم ښه کار کوي، یو ورځ به ضرور کامیاب شي. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي نو حتما لایک وکړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. الله حافظ.